السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن ولا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا څرنګه کولای شو کنډکټر د اینو ترمینل څخه بغیر هولډ کړو دوستانو دا سوال د انټرویو لپاره ډیر مهم دی او د الکتریکل ټیکنیشن څخه اکثره د دې سوال پر رابطه باندې پوښتنې او سوالونه کیږي په دې ویډیو کلیپ کې زه غواړم ستاسو سره دا مهم معلومات شریک کوم لکه څرنګه چې کنډکټر یو الکترومیګنیټ سویچ دی کله چې د تا برېښنایي سپلای کو نو دا په اتومات ډول باندې آن کیږي او کنډکټر په عام ډول باندې د موټرو د سٹارټېدو لپاره نصب او کنیکشن کیږي لکه ډیول سٹارټر او یا سٹار او ډیلټا سٹارټرو کې دا د عام نورمال سویچ په شان باندې نه آن کیږي بلکې د اف او آن پوش بټنو په واسطه باندې اف او آن کیږي او د دې د هولډینګ کېدو لپاره اینو ترمینل استعمالي خو دلته مونږه بغیر د اینو ترمینل څخه کنډکټر هولډینګ کوو نو دوستانو راځو د کنډکټر د هولډینګ سرکټ د وایرینګ کنیکشن او ډایګرام ته چې بغیر د اینو ترمینل څخه څرنګه وایرینګ او کنیکشن کوو نو دوستانو راځو عملیه ته اگزامپل مثلا دوستانو مونږ یو ډیول سٹارټر نصب او کنیکشن کړی دی او د دې پاور وایرینګ هم شوی دی مونږ څنګه کولای شو د دې کنټرول وایرینګ وکړو او د دې هولډینګ وکړو بغیر د اینو ترمینل څخه دوستانو راځو وایرینګ او کنیکشن ته اول د کنډکټر د انپوټ درې فازونو څخه د یو فاز څخه فاز ویر اخلو د آن پوش بټن د یو پینټ سره نصب او کنیکشن کوو دوهم د آن پوش بټن د دویم پینټ څخه فاز ویر د کنډکټر د کویل د اف پینټ سره نصب او کنیکشن کوو او نیوټرل ویر د کنډکټر د کویل د ا ټو پینټ سره نصب او کنیکشن کوو دریم د کنډکټر د آوټپوټ فاز ویرونو څخه د یو فاز څخه فاز ویر اخلو او د اپ پوش بټن د یو پینټ سره نصب او کنیکشن کوو څلورم د اپ پوش بټن د دوهم پینټ څخه فاز ویر د کویل د فاز A1 پینټ سره نصب او کنیکشن کوو نو دوستانو په دې صورت کې زمونږ د کنټرول وایرینګ د هولډینګ سرکټ وایرینګ تکمیل شو بغیر د اینو ترمینل د وایرینګ او کنیکشن څخه دوستانو تاسو کولای شئ هر قسم برېښنایي سنگل پیز 3 پیز موټر ته د کنټرول وایرینګ هولډینګ وکړي بغیر د اینو ترمینل څخه نو دوستانو دا زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم